نو امیدی پکار نه ده. عبد الله ابن مسعود فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو اورید هغه ویلي الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل بارض. الله عز وجل ډیر خوشاليږي چې کله توبه وباسي او بندا د اقا سړی نه چې هغه بده چې اوسمه کېږي چې هغه شړه ده د هلاکت ول اسمه کړه او د سره بده کې سوالې چې پاغي باندې طعام دي پاغي باندې اسکاک دي دا ته ورکه شو وده شو چې کله راوچت شو وقت ذهبت هغه ایسه بده وخت کې لاړه ده طلب کړه لیکن اعلان دینه کړه ایسه د تندې ونیو به د خپل زړه راغی وی ویل چې کوم ځای کې زېما هغه ځله ورسم الته به ود کېګم چې د کوم ځای نه راځه راغلی ما تر دې پر چې زه به مرش وې دې وخت کې د خپل سر په خپل روم باندې کې خودلو دله پر چې دا مرشي چې کله راوجل شو اقا صلی د سره موجود ده وعليها ذاده وطعامه اذا د اثر د قشن د طعام او شراب په غبن خودل شي وي دي تب څومره خوشالي د ډېر خوشالي نه دا خبره کوي چې اللهم انت عبدي وانا ربك الله ته بنده یو زه رب الله عز وجل د مؤمن په توبه باندې دومره زیات خوشاليږي نو امیدي پکار نه د رب العالمین د رحمتنا. یو بل حدیث کې عیسی علیه السلام فرمایي جناب نبی کریم علیه السلام شړل ولې چې هغه کافر سره سخت جګړه کوله او په ټول مسلمانانو کې اوچت انسانو ده په میدان د جنگ کې فقال پیغمبر ویل چې من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار کله سره خو غني چې جهنمی انسان له وګوري وي دي انسان له دی وګوري یو کس فرمایي وزور پسې شو کله چې دا مخکې کې دوزه مخکې کېدم چې ورسه کېدو به زبر ورسه کېدم سړی ډېر انتهایی مجاهد دی قهرمان دی او محمد رسول الله د مبارک دا خبره کوي وی په کدا چې دا سخبش فاستعجل الموت نو د مرګ طلب یو کې چې زر زر درشي نو په دې وخت کې د دې توري د تیرې طرف د خپل سینې له برابر کې ځان په ورو غرزو دې وګینه پوری وتله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس یو بنده به عمل کوي عمل د جنتینو لیکن دا به د اور والی یو بنده به عمل کوي عمل د کافرانو والا لیکن دا به د جنت والی وانما الاعمال بخواتيمها لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا رمضان د ټول عملونو هغه ګوره په اعتبار د اخر خاتمه سره دی نو چې کله اخر خاتمه ته نو دې به سره دی کوي کله چې د ډېر ګناګار الله عز وجل د شوکات نه صادر کی چې په هغه کار باندې چې به جنت په تر باندې لاړ شي.